ما ته زما پیغمبر وایي چې رښتیا به وی او چې څوک دروغ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر وایي چې څوک دروغ وایي د ده د خولې نه داسې بدبویي روانه چې یو میل فرشتې د هغې نه لرې منډې وایي تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به د ده د خولې نه چې کومه بدبویي روانه ده نو فرشتې یو میل ته تختې دومره څخه ډډو دی او څخه بدبویي د خولې نه وځي دروغ وایي حضور پاک یو ځل وفرمایل چې دروغ څه شی دی د ټولو نه غټ دروغ اکبر الکبایر الاشراک بالله چې څوک خدای له شریک جوړوي ټولو کې اول نمبر دروغ خدای له شریک چې ته وایې دا بت ته خدای شریک دی دا پلانکې خدای سره شریک دی او د الله هغه صفات چې الله سره خاص دي ته بنده له ثابت دی دا د ټولو نه غټ دروغ دی خدای له شریک نشته الله وحده لا شریک له یو دی دویم نمبر خطرناکه ګناه کبیره دویم نمبر حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی ده د دې نه خطرناکه ګناه بله نشته دی لومبی لویه ګناه شرک دی دویمه لویه ګناه د مور او پلار نافرمانی ده چې دا خبرې حضور پاک کولې ډډه یې والې وه او ناګانه نیغ شو ډډه یې ختمه کړه او بیا فرمایي الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور اوهو دا یو خو پکې رانه یېره وه خبردار خبردار په ټولو کې خطرناکه ګناه دروغ خبره ده خبردار په ټولو کې خطرناکه خبره دروغ ویل دي الله خبردار په ټولو کې خطرناکه خبره دروغ ویل دي دې له حضور پاک کیم ناسته دې سره الله لفظ وي چې خبردار او درې ځله دا ټکي وي شرک درې ځله نه وي د مور پلار نافرمانی حقوق الوالدین درې ځله نه وي هغې له راپا نه سید د درې ځله رسول الله مبارک وفرمایل او بل ځای راځي و شهادت الزور چې په عدالت کې د دروغو ګوی کې د دې نه خطرناکه ګناه بلل دروغ ډیر خطرناک شی دی ما چې کوم آیت ته وی رب العالمین څه فرمایي الله په قرآن شریف کې فرمایي چې دا آیت تاسو هسې واورئ چې تاسو ته پته ولګي چې څومره لویه ګناه ده انما یفتر الکذب اوهو د دروغو پروپیګنډې څوک کوي د ځانه دروغ څوک جوړوي الله وی قرآن کې غالبا صورت زمر کې دی انما یفتر الکذب دروغ څوک جوړوي د ځانه نن سبا چې سهار وختي فیسبوک ګورئ د دروغو نه به ډکي دا څوک ورته فیک وي او څوک ورته بل څه وي څوک ورته بل څه وي دروغ لومبی چې د نظر ګوري او نیټ کولاو کې اوپن کې نو ستا به لومبی نظر په دروغ ولګي او چې اواز اوري لومبی به د دروغ اواز دا څوک دی دا سهار وختي چې موبایل باندې دروغ خورئ دا سهار وختي چې نن په دې سوشل میډیا یو دروغ خبره خورئ چا دپاره یې خورئ د خپل لیډر دپاره د خپلې پاټۍ دپاره د خپل ډله بازۍ دپاره یو بل سړي سره روانه ده ادې بدې شي د هغه د جامو اوچتولو دپاره د هغه د عزت اخیستو دپاره د هغه د بېعزتۍ دپاره د شپې دروغ جوړ کړي سهار وختي په موبایل ور واچوي دا څوک دي الله نه تپوس کو الله فرمایي انما یفتر الکذبه دروغ د دا نه څوک جوړوي نو رب العالمین فرمایي دا دروغ هغه څوک جوړوي الذین لا یؤمنون بآیات الله چې د خدای آیات او احکامات نل ایمان نه لري دا هغه خلک جوړوي انما یفتر الکذبه دروغ څوک جوړوي دې زمانه کې په موبایل او په سوشل میډیا دروغ څوک ورچوي دا پروپیګنډې څوک کوي او دا څوک شیر کوي پرېږده چې دا شیر کم چې دا دروغ خواره شي الذین لا یؤمنون بآیات الله دا هغه خلک دي د خدای په آیتونو ایمان نشته الله وی مکه ورته کې الله وی ظالمې او ته دې کوم الله وی پتا دې لعنت او ته دې کوم الله وی جهنم ته دې غورځوم ته بیا دې کوم نو نه منې خدای نه منې د خدای آیتونه نه منې د خدای نښې نه منې د خدای قرآن او الله ورپسې سوی فرمایي بیا الله پاک واولئک هم الکاذبون دروغجن خلک دي کنه د دې خټه کې دروغ پراته دي دا د خدای په نس دروغجن دي د فرشتو په نس دروغجن دي د خدای کتاب کې په دې ټاپره دروغجن لګولی شوي ټول ورځ خلک دروغ دي بل کار یې نشته په فیسبوک دروغ